هر یو غم بدر نه لرې کړم خوشحالۍ بدر په سر کړم زه به دومره مینه درکړم چې دنیا به شي حیرانه زه به دومره مینه درکړم چې دنیا به شي حیرانه. السلام علیکم. د وحدت نیوز ګرانو کتونکو زه ناصر داوړ په پروګرام چاپیرچل کې درته هرکلی وایم. قدرمنو کتونکو نن بیا موږ سره داسې میلمانه دي د افغانستان نه راغلي دي، هغې سره به خبره کوو. افغانستان چې په یو کال نه زیات وخت ووتو چې طالبان راغلي دي او قسمه ستونزې سره مخامخ دي خلک، هسې هم خوندخوی نشته لکه د افغانستان همیشه د جنګونو یو مرکز جوړ شوی دی. نن موږ سره د کابل نه راغلی میلمه دی بریالي ولي چې د پښتو د سندرغاړو که نوم اخلي، نو یو خپل ځان ته مقام دی په افغانستان کې. ټیک ټاک حلقه ده او په افغانستان په مختلف ملي ټلویزیونونه څومره پرایویټ چې کم چینل دي که هغه تولید اریانه دي چې کم یې هم نوم ته اخلي، په هغې کې د خدمات شته. بریالي ولي صاحب په پروګرام کې هرکلی درته وایم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. کور او آباد ژوندی اوسئ. اوسه پورې ته په کابل کې څه کول؟ څه ژوند د کولو د سندرې خو دې پرېښې دي ځکه چې زاریه خبره دي طالبان راغلي دي، نو سندرې یا قربان ټاپې ماپې خو نشته هلته. نو مخکې د هغې نه چې دا خبره وکړو، ما خو د وحدت نیوز نه څه خبره ونه کړه، ستاسو نه مې به شکریه ادا نه کړه. په دې کې د ممتاز ولي یو لاس دی، د هغې نه مې شکریه ادا نه کړه چې زه ولې راغلی یم د محترم ناصر داوړ صاحب سره ناست یم. وجه څه ده؟ اول دا دی چې زه خو پېښور ته راغلم مې دې له خاطر چې زموږ کار نه کېدو، یعنې مونږ ته یې څه ویلي نه دي، مونږ یې وهلي ټکولي نه یو، بندیان کړي نه یو، خو یوازې دغه موسیقي بند دی. نو زمونږ هغه رقص روزي په همدې کې نغښتې وه. د دې په وجه نو پېښور مونږ ته که سړی وایي چې لومړی کور که دویم کور که اول کور، مونږ ته داسې ښکاري لکه خپل کور، لکه خپل کور طرف ته راغلی همدې خپل کور طرف ته راغلی. او د دې په وجه چې یو خدا چې د پښتو موسیقي د ودې ورکولو دپاره چې دی په هغه ځای پاتې نه شي چې مونږ ته زمونږ استادانو پرېښې وه. استادان مونږ ته ډېر لوی مسؤلیتونه را پرېښي، زه به یې بل چا ته ورسوم، هغه به یې بل چا ته ورسوي چې هله دا فن له منځه نه ځي. نو د منځه تلو نه له وجې نو زه پېښور ته رانم. ته بریالي ولي، بریالي صمدي، مختلف داسې نومونه راځي. بریالي ولي ولې یې ته؟ ډېر اعلی. عجیبه خبره دا وه چې د پښتنو نه به یو ګروپ یورپ ته تلل، یو سندرغاړی به د لر پښتونخوا یو به د بر پښتونخوا، داسې وه هغه ټایم کې. لکه لومړی ځل دپاره شاه ولي استاد انتخاب شو او خیال محمد استاد انتخاب شو، یو د لر پښتونخوا نه بل د بر پښتونخوا نه، دواړه غټ نومونه دي. خو ورپسې نه پوهېږم زما ورکوټی نوم چې هغه بریالی ولي په دې فوک سندرو کې کله وایي او کله نه وایي، کله داسې وایي کله خاص. دا ځلې پکې یو زما نوم و، بل د هدایت الله صاحب. ویری ګوډ. مونږ ناروې ته لاړو. نو زموږ په موسیقۍ کې یو آداب شته چې داسې لوی سټیج ته خېږي ته به د چا نه اجازت اخلي. ته خو به پیر مرشد استاد شی لرې که نه. لاندې ما دې کس ته ویلي چې ته هر څنګه کېږي په هر ملک کېږي، شاه ولي استاد به را سره په ټلیفون مخ کوي. زما په ناروې کې کانسر د اوسلو په ښار کې او شاه ولي استاد په سویډن کې ډېر سره نږدې وو. ما ویل استاد زه حق مې نشته خو د سټیج ته راغلی یم. ویلو بچه حق دې راغلی، باید زما په زړه کې وایي چې ته به راتلې. هغه ویلي یو خبره به دا کوې چې زه یې شاګرد یم. خو ما ویل بلکل خو زه شاګرد یم. نه ویلې بل خبره د بریالي پسې به ولي لیکي. بریالي هله بریالي ولي زما ته خلاص شو د هغه ځای نه سټارټ
فامیلی زما تخلص بیل دی دا به زما د هنري تخلص دی د هنر تخلص دی چې د چا د لاسه تاسو زده کړي دي چا د لاسه راغلی په دې هنر کې وجه همدغه ده وجه ولې زه محترم ناصر داور سره په وحدت نیوز کې ولې ناسم وجه دا وجه ولی وي ولی څوک دی شاه ولی وجه زما دغه ده په افغانستان کې چې کله هلته وی او طالبان راغلل تاسو چېرته وی سمې کول او تاسو څنګه خبر شوئ چې طالبان راغلل اوس زموږ د فن کور خو وران شو خو د شپې ناوخته ویده شوم سهار ته ټلیفون راته راغی چې خبرې وروره ماله څه خبره ده ویلې ښار کې خو سپین بیرغ د طالبان لګېدل ما ښه خبره ده څه مشکل خو نشته خو زه نور خبرونو ته کېناستم چې اعلان څنګه کېږي وایي به چې مونږ ته څه پیغام به وي د هنرمندانو دپاره بیل پیغام وي خو ما انتظار وکړ ډېر وخت بیا په مغه شروع کې مجاهد صاحب زمونږ هغه ویلي چې فنکاران یا د موسیقي هنرمندان دي خپل کار دې بدل کړي مونږ یې تهدید کړي نه یو مونږ یې خفه کړي نه یو ویلې خپل کار دې بدل کړي سره نو دومره خواري مې کړې ده نو ما ویل دا خواري دې خواري دپاره داسې وحدت نیوز پکار دی دا خواري زمونږ خلکو ته وښیي چې بیا پاتې شي که نه وروسته چې پاتې شي چې ژوندی پاتې شي او چې ورکه نه شي ورکه نه شي دا زموږ د فرهنګ د ټولنې یوه برخه ده یوه برخه چې ته ختموي نږي هره برخه پکې وي د هنر برخه وي د دې کې د ډرامې د فلم برخه شته په دې کې د رسام شته خطاط شته ټول ته موږ ضرورت انجینر پکې شته ټول شته ټول پکې حق لرو نو دې له خاطر چې ژوندی پاتې شي او ښکلی شعرونه راځي فنکارانو ته زما نصیحت دا دی د هر څه ختمېدل څه وجه وي زموږ په موسیقۍ کې ما خواته ډېر پېښور کې ما مخکې موږ متل کوله او ته باید لږ شروع وي و دې په وجه د دې په وجه د خدای پکې څه خیر نغښتې وي نو طالبان راغلل هغې دا خبره وکړله چې تاسو خپل کسب بدل کړئ بیا تاسو څه وکړل دا راته ووایئ چې دا کال مې څنګه تېر کړو بیا خو کسب مې وکړو بیا مې ونه کړلو ټپه یا قربان وو که نه خو د دې نه مخکې اخلو یوه وړه غوندې دمه د مې نه پس به بیا راځو او د بریالي ولي صاحب سره همدا خبره کوو چې دا کال کې څه وشول په افغانستان کې لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت ویلکم بیک ګرانو کتونکو بریالي ولي بای چې کوم دی د افغانستان نه راغلی دی موږ ته هغه خبره کوي چې کله طالبان په راغلل دوی اعلان وکړو چې څومره هنرمندان دي هغه د خپل کسب بدل کړل او که بدل نه کړي بیا څه دمکي خو به ظاهره خبره دمکي ده بیا خو بله کیسه نشته نو تاسو بیا څه وکړل په پښتو کې به ویلي چې د غریب نه روټۍ واخله خو زموږ د روټۍ د ګټلو ذریعه وه دا موسیقي زموږ اوس د روټۍ د ګټلو ذریعه وه د کور د کرایې د ورکولو ذریعه وه نو دغه ذریعه په موږ ختمه شوه نو یو کال هم انتظار وکړو بیا هم زموږ زړه هماغیزې کې دی او غواړو چې آزاده شي فن دې آزاد شي په ښه صورت باندې آزاد شي ښه دې آزاد شي همالته بېرته خپل فن کوو پېښور هم موږ ته پردی ځای نه دی انګریزي نه ورلېږو ورته که ښه کلامونه وي د افغانستان یا د دې پښتونخوا د آبادۍ دپاره که زموږ د لاسه څه کېږي ښه بیا اوس ته څنګه راغلی د کابل نه دلته پېښور ته څنګه راورسېدې والله خو دلته داسې چې وګورې چې همدا پښتانه پراته دي همدغسې پراته دي ښه سیل مې وکړ په دې کې مې غزني ولیده په دې کې مې قندهار ولیده په دې کې مې ژوب ولیده په دې کې مې کوټه ولیده کوهاټ مې ولیده په لاره کې چې څومره راځي پېښوره پورې دا چې ما لیدلي دا څوک چې ډېرې پیسې ورکړي دا د پښتنو ځای داسې نشي کتلی لکه ما خو په هنري سترګو کته ورته که نه په ادبي سترګو مې ورکړه دلته ټپه خو داسې ویل شوې وه بن ته چې ورسېدم ګلخان بنوسی مې په یاد شو چې هر کلي ته به رسېدم د کل په دې کلو کې شاعران به مې په یاد شو د کتاب والا خلک به مې په یاد شو ویزه دې لګولې وه که دغسې راغلی نه دغسې راغلی
څنګه راغلی تکلیف و نه ها مخکې سیټ کې هغه بس کې مخکې سیټ کې ناستم چې هغه خلکو ته ویل چې کارډونه وښیي هغه هارمونیم باجا رباب ا دې راوړل نه نه جی نه اسه شول بس هغه مې څه دوست ملګرو ته ورکړ شهیدان شول هو با هر څه چې ورته وایي خو ما خپل دوستانو ته ورکړل چې دا وساتئ زه دا مونږ سره بدلی وي چې تاسو سره یو داسې رباب و چې د 1900 کاله زوړ تاریخ لرلو هغه څه وکړه هغه دې چاته ورکړو که را دې وړو دا څیزونه ګرای نو د دې راتګ نه تقریبا 4-5 میاشتې مخکې څو موده مخکې څه اوازه وه چې طالبان به کور په کور تالاشي کوي خو هغوی د هستهې دپاره حکومت د حق دی چې تالاشي وکړي کورونه دې وګوري خو چا به ویلي چې واره چې ستا کور کې باجه نه شي باجه به ماته کړي دوکړه به ماته کړي رباب به مات کړي خو یو ځای چې تالاشي وکړي ملګرو راته تلیفونه کوي وروره زموږ کور کې باجې مې ولیدې دوکړې مې ولیدې ماتې نه کړې مونږ ته یې ویلي چې هغه بس اوس یې مه غږوئ بس تر اوسه خو یې پرېږدئ خو داسې کورونو ته ننوتې هم دي چې بیا یې مات کړي دي او ما چې مات کړي دي په هغه ډله کې زه رانشم زما ډېر زوړ رباب ښکلی رباب چې د پلار نه راته راپاتې و تقریبا 90 کاله خو زمونږ په کور کې شوی د هغې رباب د هغې نه مخکې 20 کاله 30 کاله 40 کاله مخکې کېدای شي د سلګونه کالونه رباب و بیا ډېر خلک کال 2 کاله مخکې خلک راپسې راته چا به ویلي $4,000 چا به ویلي 15 لکه افغانۍ ما ویل دا نه خرڅوم دا یو یادونه وي پکې ډېر یادونه نسلونه دي پکې بیا په دې وخت کې په دې ډارېدم چې دا مات نه شي یو ملګری راته ویلې ولا چې زه هم نشم ساتلی خو $400 درکوم خو رباب به زما کور ته راوړي نو ما ورته ویلې چې یاره $350 درنه اخلم راځه ته په خپله یې ویسه هغه ما ته 400 ما ورته ویل نه 400 نه $350 راکړه راشه په خپله چې درکم په خپله یې ویسه که لاره کې م درنه ونیو ما ته که زما پې کار نشته مقصد هغه خو ورسوه په ځای شو مننه یې وکړه ما ته ویلې وجه دغه ده ما که چېرته ما نه مات شوی وی نو پیسې به ما $400 هم نه وي رباب هم لړو کم از کم هغه پیسې وشوې چې هغه کور دپاره خرچه وړه غوړي دا څیزونه چې په کارو ده د بیل برخونو د بجلۍ د بیلونو دپاره پیسې ښودل په کور کې زما خو ټول فامیلي هلته دی ته اوس یوازې راغلی بلکل یوازې ماشومان دې هلته دي ټول ماشومان مې هلته دي خو لکه ته په دې پوه وې چې اوس دا رباب ته زه نور په خپل کور کې ژوند نشم ورکولی بچ کولی نشم نه کله چې پوهېږي نو چې دا ختمېږي رانه چې دې نه چې مات شي ما ویلي په زړه کې دې نه چې مات شي که دې سړي سره جوړ پاتې کېدی شي پاتې چې خو دې سره دي که نه دې کې به د پیسو قیمت نه ږدو په دې کې به خپل تاریخ اهمیت مونږ ته ډېر تاریخ پکې سنبال دی دې په وجه چې کم از کم دې سړي سره خو به روغ پاتې شي ستا فین چې کم دی په موسیقۍ کې په ټپه کې دې ډېر خلک خوښوي یا په غزل کې یا په سندره کې تا توجه په څه ورکړې ده زیاتره ما خو دې سړي سره شاګردي کړې ده چې دا تاسو څه نومونه واخیستل دا ټول پکې وو ټپه به یې کوله 4 بیته به یې ویلي غزل به یې د هر یو 4 بیته به د 4 بیته په شانتې ویلي ټپه به یې د ټپې په شانتې کوله غزل ته چې به کېناسته غزل په شانتې به یې ویلي د دې سړي شاګرد منو نو هماغه چې استاد شاولي افغان چې کوم استاد شاولي افغان استاد شاولي زه د هغې سړي شاګرد منو دا مې کار او تا خوښ دې څه شی خپله خوښه دې څه ډېر ویلي خو د هر فنکار نه چې پوښتنه کوي خوښه دې څه وه خوښه دې څه دی وایي غزل حتما دا خبره کوي هغه د غزل یو شاهنشاه خو پاتې شوی دی که نه تېر شوی دی بلکې اوس هم دی د غزل احترام چې کېږي وجه دا ده چې په غزل کې په دې کې د کلام اهمیت هم شته او د طرز د کمپوز د جوړولو او د خپل د هنرمند د غږ د استعداد دا پکې هم شته
دا به هم ښایي هغه به هم ښایي غزل به شعر و شاعري به هم خلکو ته اورئ. بیا پښتو کې ډېره ګرانه ده. پښتو کې خیال محمد لالا ادا کړی ډېر ښه کړی. شاه ولی استاد ډېر ښه کار کړی. لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت. قدرمنو کتونکو هارمونیم هم راغلو میسته د بریالي ولی بای سره مونږ خبرې کوو. بریالي صاحب ماشومان د څو دي د خیره؟ اصلي کې زما ماشومان 4 دي. 2 مې زامن دي، 2 مې لورګانې دي، خو یو زوی مې بار ملک چېرته دی، یورپ کې دی، او 2 لورګانې یو زوی مې په کابل کې دی. په کابل کې چې کوم دی اسکول ته ځي هغه زوی مې د 12 صنف نه فارغ شو چې باید سږ کال پوهنتون ته تللی وی، او 2 لورګانې مې په 11 او په 10 صنف کې وو. هغوی بس په کور نازي ته اوسه. ولې اسکول ته نه ځي؟ هلته خو لکه چې په موږ باندې دا موسیقي بنده کړه، په جنکو باندې د 6 نه پورته تر 12 صنفه پورې دغه ټیپ خلک جنکۍ به سکول ته نه ځي. جنکۍ به سکول ته نه ځي؟ نه، جنکۍ به سکول ته نه ځي. او داسې خبرونه هم راغلي دي. خو نو دا به څه کېږي؟ دا د افغانستان که د ماشومان ټولې دغسې لوی شي او دې کې خو داسې سوچ نه کوي دا خلک، د ولس ورته وایي نه، دا خلک احتجاج نه کوي چې ګوره مونږ ته پکار ده ډاکټره هم راته پکار ده، مونږ ته ټیچره هم پکار ده، استاذه هم معلمه هم راته پکار ده، ډاکټره هم پکار ده، مونږ ته دایي هم پکار ده، نرس هم راته پکار ده، ځکه چې زما خور زما مور هم د دې خلکو فیملیز دي. نو دا به ټول سړو ته کینو. ټولې خبرې خو تا وکړې دا اوس. نو زما زړه داسې و چې یو لور مې ډاکټره شي، یو لور مې انجینره شي، نرسه شي، قابله شي. دا خو د جامعې دپاره د ملک دپاره ضروري خبره ده چې موږ خپل اوس خپله ښځې ناروغانې چېرته بوځو، چا ته یې بوځو؟ که تاسو وایئ چې د ښځې د نرس سره خبرې نه کوي، نامحرم سره، د هغې اپریشن به زما د ښځې اپریشن به څوک کوي؟ ستا به یې څوک کوي؟ خو باید ستا لور هم په سکول کې وای، زما لور هم وای، ستا په مکتب کې زما هم وای، ستا هم یو ډاکټره وای، زما هم کور کې یو ډاکټره وای. زموږ د ښځو ته تداوي به یې کوله. همدغسې افغانستان به جوړېدو. بلکل بلکل. دا ځای په ټپه ولاړ دی اوس. تر اوسه هغوی امر ثاني ویلې، تر امر ثاني پورې په ټپه ولاړ دی چې دا امر ثاني سبا دی که بل سبا دی یا کال بعد وخت نه دی معلوم. خو که کال تېرېږي یو کال ضایع شو، که 2 تېرېږي 2 کاله ضایع شو. زه خو وایم چې منټ ضایع کېږي په تعلیم کې، دا په کلونو کلونو وګڼه. منټ چې ضایع کېږي چې ته زما لورګانې وګورې، هغوی ته ذهني تکلیفونه پیدا شوي. او نو هغې په سترګو کې یو خواب و چې پلار ماته پیسې په څه کوي، په څه څومره محنت کوي، خو ماته پلار پیسې راکوي، زه به ډاکټره جوړېږم. زه به ویده وم، یعنې بې خوبه وم، د شپې به م پروګرام کړی ټوله شپه، سهار به یې راته غږ وکړ په هغې فارسي ویل چې آقا پیسې به که مکتب میرین. زه پاڅېدم هغوی ته مې پیسې ورکړې. اوس هغه غږ زه نه اورم، هغوی غږ نشي کولی. مکتب نشته. زړي ته ما ته ژړا راځي، خوب مې رانه تښتي. هغوی خو پرېږده چې وځم، هغوی بل کوټه کې پټ ناست دي. څه کوئ؟ هېڅ نه کوو. دا داسې پریشانه ناست دي ماشومان. یوازې زما نه، لورګانې د خلکو. نو نیم افغانستان خو په کورونو کې دی که نه؟ که نیم سړي دي خو نیم ښځینانه هم دي. لکه ته خبره کوي چې 2 ماشومان دي، 2 ماشومانې دي، دا به چا 3 ماشومان وي چې 3 ماشومانې وي. نو نیم خلک خو نیم افغانستان خو د تعلیم نه که نیمې ګڼې او که نیمې نه زیات ګڼې، دا په کور کې ناست دي او ټولو ته ذهني تکلیفونه پیدا کېږي. ورځ په ورځ خفه کېږي. د ښځې حقوق وي، هغه د چې خدای ورته ورکړی دی، رسول الله مبارک ورته ورکړی دی، خیر دی دوی هم ورته وکړي. قدرمنو کتونکو، مونږ خو صرف دا جوړوو چې هلته د هنرمندانو ژوند بند شو، هنرمندان خپل هنر ته نشي راوتی. خو بریالي ولی صاحب چې کومه خبره کوي چې زمونږ ماشومان هم د 6 ټولګي نه بره تر 12 پورې نو سکولونو، کالجونو، یونیورسټیانو ته نشي تللی او د هغې تعلیمونه هم په ځای ولاړ دي. یقینا چې مونږ که نن وګورو په افغانستان کې، که مونږ افغانستانیان یا طالبان چې څوک هم دي، که څوک دا خبره کوي چې افغانستان د جوړ شي،
نو کم از کم ماشومان سکولونه خو دې نه بندېږي. بهرحال دا د یو خپل یو سوچ دی. مخکې هم داسې یو ټینشن راغلی و، همدغسې کیسې وې، خلک ورسره مخامخ وو. خو اوس چې چا خوبونه لیدل د ډاکټرانو چې زما لور به ډاکټره وي، زما لور به ایکسرې کوي د نورو زنانه وي، زما لور به الټراساونډ کوي ښځو ته، هغه خوبونه چې کوم دوی لیدل هغه په سترګو کې پاتې شوي دي. بریالي صاحب هارمونیم راغلی دی، دا راته ووایه چې ستاسو غزل چې کوم خصوصا د شوالي افغان صاحب، استاد شوالي محترم افغان چې کوم غزل و، داسې یو غزل دی که زموږ د مینوالو ته واوروي نو. زه به پهله یو خبره درته وکړم د هغې نه مخکې جی چې خو زموږ خو دستور دی چې هر کار کوو اجازت غواړو د خپل مشر نه، د خپل استاد نه. نو په هغه ټیم کې منګل یو غزل ویلی و، خو تقریبا د نن 14 یا 15 کاله مخکې د سلیم راز د راز صاحب یو غزل ویلی و، زما خوښ شو. بیا دا ما ویلی، بیا چې ما ویلی د منګل په اجازه مې ویلی. نو خو دا په افغانستان کې خو ډېر مشهور شو، په ټي ویګانو کې به چلېده او خلک به همدې سندرو پېژندم. بیا دلته نور خلکو ویلي، هغه به دلته درته لږ زمزمه کومه. اجازه ده؟ مننه. هر یو غم بدر نه لرې کړم، خوشحاله بدر په سر کړم، زه به دومره مینه درکړم چې دنیا به شي حیرانه، زه به دومره مینه درکړم چې دنیا به شي حیرانه، ستا نظر به خپل نظر کړم، کله کور به پرې خبر کړم، زه به دومره مینه درکړم چې دنیا به شي حیرانه، زه به دومره مینه درکړم چې دنیا به شي حیرانه. ډېر ښه ماشاءالله، ډېر ښه. نو د کال چې کوم تاسو تیر کړلو، داسې ډېر خلک به وي چې ودونو کې باید دا خامخا بغیر به ساز نه، بغیر به تمبل نه، بغیر به رباب نه ودونه نیمګړي ښکاري. هغه هم لکه زموږ د ماشومانې چې کومې په خوبونو په سترګې کې خوبونه یوړل همدقسې به یې وړي وي که نه؟ ښه ما درته ویلي چې دا یو جامع برخه ده. په هر جامع کې چې اوسېږي فرهنګ کلتور، د فرهنګ کلتور سره تړل دا موسیقي، دا د جامع یوه برخه ده. یو برخه رونیستل کېږي نه، ته د وجود نه د یو څه هېڅ تکن ژوندی نه پاتې کېږي. که سترګې د لرې کې ړوند به شي، که غوږ د لرې کې کوڼ به شي، که ژبه د ګونګی به شي، خو دا هم ضروري ده. یو ورځ به خدای به مهربانه شي، موږ ته به اجازت راکړي د ښه کلام ویلو دپاره، د ښه کلام د ادا کولو دپاره، د ښه کلام رسولو دپاره. ډېرې خبرې دا دي چې الله پاک کړي دي. د هغې خبره په پښتو کې موږ ته رحمان بابا ویلي، رحمان بابا سندرې موږ ولې ونه ویلو، خلکو ته ورسو په غوږ. حمزه بابا شعرونه ورسو د خلکو تر غوږو، چې د اولیاء کرامو درجه لري هغه خلک. بالکل د هغوی خلک د هغې خو موسیقي کې باید هغه مخکینۍ خبره مې کړې وه چې دې کې هم لکه هغه پالش په کار دی. پالش خو ډېر زیات پکار دی. بیا خصوصا اوس په دې وخت کې پالش د موسیقۍ یا د شعر و شاعرۍ انتخاب دا انتهایی پکار دی. همدغسې تاسو چې کوم چا نه زده کړه کړې ده، دې خلکو یو کار ډېر ښکلی کړی دی، یو میسیج یې خلکو ته ورکړی دی چې کومه شاعري ته وې هغه د اخلاقیاتو نه چې ډکه وي، هغه چې د انسانیت نه ډکه وي، او هغه د خلکو د قومونو د ملت د فایدې دپاره وي او د خلکو د خوند دپاره وي. اوس داسې شاعریان شته چې هغه قابل اعتراض دي، په هغې مونږ خبره نه کوو. خو بهرحال افغانستان کې اوس هم ما په خیال اوسه پورې چې مونږ څومره کتل، مونږ دلته پېښور هم چې بلوچستان هم د چې کوم
بلوچستان کې زموږ پښتانه دي هلته هم یو ټیک ټاک خپل د پښتو ادب د پښتو کلچر د پښتو کلتور ډېر کلتوري خلک دي خو افغانستان مسلسل په ترقي روان و په موسیقۍ کې نو هغه خلک تقریبا راوتل ټول کا خو هلته هم اوس داسې څوک شته په نظر کې دی چې مخکې به یې بجا غږوله مخکې به یې رباب ولو تبلا به یې وله اوس ټماټر خرڅوي داسې څوک شته ډېر د کومې نوم څه دی وکتل ته ما داسې کس لیدل چې ما سره به یې تبله غږو ډېر ښه تبله غږو یوازې ما سره نه چې د افغانستان د مختلف ټیویګانو ته بتلل ډېر لوړ سټیجونو کې به کېناست او ما ستا خبره چې د کراچۍ سره زما مخ ته راغی ما ورنه لاره بدله کړه چې کله کله خو پښتانه په نور کارونو شرمېږي که نه بیا فنکار چې به خلک به راته وایي چې ټماټر دې خرڅ کړی یا هلکه دا هم کار دی خو زه کار خدای خو زه دا حالت مې چې ولیده په کار نه و چې یو فنکار دی یو ریډه واخلي یو فنکار ته په کار نه و چې یو لاسګاډی دی واخلي او ټماټر دی خرڅوي نو کم از کم لږ توجه په کار دی چې د دې هنر د ژوندي کول د ژوندي پاتې کېدلو په خاطر دی فنکار سره څه وشي څه مادي تعاون د ورسره وشي که د هر طرف نه کېږي که په خپله حکومت یې موږ ته راکوي لاخ وطن به موږ د سره پرېږدو نه چېرته به څوک ځي آیا دا د چې کوم د ادب سره تعلق لرونکي خلک دي دې ته تیار دي چې د اخلاقیاتو په دایره کې دننه موسیقي موږ کو په افغانستان کې دې ته تیار دي که خو به چې نه موږ ته تاسو به ډیمانډ به د خلکو ډیمانډ به دا وي چې نه بس موږ څه ویل خو د دې ډیمانډ شته دا به کېږي دا به هله کېږي چې دا ښکته خلک هم په دغه کم از کم په کلام خو دې پوه شي که نه خلک د ځان پوهېږي خیال محمد ولې خیال محمد شو شاولي ولې شاولي شو نور سندرغاړي مې دوی په دور کې تېر شوي ډېر تېر شوي راته دا دوه نومونه همداسې پاتې دي د هماغه کلامونه ویلي چې دا مخکې خلکو ویلی و د هغوی کلامونه دوی ویلي و د هغې نه مخکې سندرغاړي ویلي و بیا دوی چې ویلي د خلکو غوږو کې کېناست داسې یو سندرغاړي هم پکار دي چې دې دغه ټیم خلک ته دغه ټیپ خلک ته د ځان ورسوي فنکارانو ته پکار دي نو اوس په چې کوم دلته راغلي دي دلته خو هم په پېښور کې هم د ژوند داسې دي چې دلته هم ډېرې سختۍ دي کورونا چې کومه تېره شوې ده یا د کوم حکومتونو چې کوم اونچ نیچ روان دي په پاکستان کې دلته هم ژوند ډېر ګران شوی دی نو دلته به ته څه فکر کوې موږ چې کوم د پېښور خپل فنکارانو هغه ډېر په بد حال باندې وو اوس چې د کوم تاسو ولې د افغانستان نه کم راغلی سته فنکار سره دا خبره ده داور صاحب چې هغوی دې خبرو پسې زیات نه ګرځي چې پیسې چېرته دي او چېرته نه دي هغه چې زما فن دی ازاد زما د باجې سره تعلق نه زه به ووایم چې زه صحافي یم زه به زر پرې دعا وکړم خو چې میاشت تېرېږي ما لږ پیسې هم پکار وي ځکه چې د کور کرایه مې شته ماشومانو فیسونه وي او کچن ته سره وړل وي لکه موږ دا نه چې موږ شوق دی موږ پروفیشن دی موږ ضرورت هم دی خو د ضرورت دپاره کار هم ضرورت دی دلته د پېښور زړه ډېر لوی دی دا دومره فنکار چې دلته دی او کوم چې د افغانستان نه راغلي دا ټول پکې ځایږي پښتانه پکې ډېر زیات دلته اورېدونکي دي لا فنکار ورته کم دی دا دواړه ورته کم دي دا دواړه کم دي دا دواړه د پښتنو دپاره کم دي لکه اوس هم د شعر د شاعرۍ د موسیقۍ اورېدونکي خلک هم شته د ادب خلک ولې نشته ډېر زیات شته ویونکي کم شته ویونکي نشته شاولي رانه لاړ خیال محمد رانه بیمار شو هدایت الرحمن مړ شو هدایت الله مړ شو نو دغه ځوانانو ته پکار دی چې هغه صنفونه داسې ژوندي راوساتو دلته هغه خلک اورېدونکي شته هغه یو څوک واوري خیال محمد زوړ شو په چوکۍ ناست دی شاولي استاد لاړ کاناډا ته هدایت الله مړ شو د سره یې نه اوري بیا چې د سره نه اوري فنکار هم کار نه کوي باید کار وکړو د خلکو ته ځان ورسوو ډېر خلک دي چې فنکاران ته منتظر دي لکه ته دا وایې چې اوس هم د معاشره کې یو ټیک ټاک ځای هم شته سپیس هم شته نوي خلک هم راتلی شي مقام جوړولی شي خو د یو شی خو به وي که نه چې د شعر انتخاب ضروري دی لکه تاسو ته چې کوم مشرانو ښوولي دي لکه استاد شوالي هدایت الله
همداسې خیال ما داسې نور ډېر تېر شوي دي چې دوی همیشه دا کار کړی دی چې د شعر انتخاب یې کړی دی. واقعي هغې سپکې سپېرې چتندي ویلي، کنځلې چتندي کړي او د ادب سره یې مینه کړې ده. په ټپه کې راته سا اورولی شي؟ ولې نه، څه به موږ ورته کوز او بر نه وایو، د پښتنو ټپه ده چې د هر ځای وي. ټپه ټپه ده بس. زما وای دادا توایا خوشاله نیمه مجبورینا کور کوما سبا بلوړ چنار تخیجما باد بپختم چې یار مې څه ویلی دینا جانان دا د بغاوری دا کور د پکلی کې دیدن د پکلونا زما پخله د غاخ راخاخ زبا بخیلی مورتسا زواب کوما یا مورتا د داس زواور کا زد منگی سارا گدر کی ولوی دما مور بم داس راتوائی منگی دروخ پخلو دراوڑو پر هرونا مور ته به داسې ځواب ورکومه منګی په خټه زه په ګټه ولوېدمه دا بدخرڅي به مې کوله اوس د تربور په نوکرۍ ولګېدمه های های زمانې دا بېخرڅي به مې کوله اوس د تربور په نوکرۍ ولګېدمه های های زمانې. ډېره مننه ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو د بریالي ولی صاحب سره سبا به مرکه وي د ادب حوالې سره هم خو زموږ ډېر محترم مشر ممتاز ولی افغان زموږ دادا چې کوم دی دادا سره به مرکه وي بیا به د ادب خبرې هم کوي. بیا زه به ډېر بخښنه وغواړم چې موږ کوشش دا دی چې څوک د ادب سړی راځي نو باید چې مونږ زه د ادب نه ډېر ناخبره سړی یم زه مرکه نه وکړم زه ورسره کینن یم نشست نه وکړم زه بخښنه هم غواړم تاسو که ما څه غلطي شوي استاد محترم نه او سبا به انشاءالله مونږ په خپل چې کوم د هنري بڼ خپرونه ده په هغې کې به مونږ سره بریالي ولی به او ممتاز ولی زموږ دادا دا به په خپله کې مرکه هم کوي هغې نه به شعرونه هم اورو د هغې نه به ټپې هم اورو سندرې به هم اورو تر هغې پورې ما ته راکړئ اجازت تر هغې په لاس پرم د الله په امان. لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت